دا لس ورځې د ذوالحجې دا یو بزرګې ورځې دي. په دې کې نفلونه زیات وکړئ، تلاوتونه ورکې زیات وکړئ، روجې ورکې ونیسئ، نیک عمل ورکې وکړئ، صله رحمي ورکې وکړئ. دا یو بزرګې ورځې دي. څومره چې انسان نه کېدی شي په دې ورځو کې نیکیانې کول پکار، تلاوت شو، ذکر اذکار شو، صله رحمي شوله، روجو نیسا په دې ورځو باندې. نو دا ذوالحجه یو بزرګه میاشت ده. نو انشاءالله د عرفې ورځ به د جمعې په ورځ باندې راځي. را روانې جمعې باندې د عرفې ورځ راځي. شپږم جون دی. نو نهمه ذوالحجه به انشاءالله د جمعې په ورځ باندې راځي. نو د عرفې په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا یو څو روایت نقل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم یو انسان د عرفې د ورځې روجو نیوله، کم یو انسانو د عرفې د ورځې روجو ونیوله، الله جل شانه په دې روجې نیولو سره د دو کالو گناهونه الله جل شانه معاف کړي. یو د تیر شوي کال گناهونه او دویم د راتلونکي کال گناهونه الله جل شانه دې انسان ته په دې روجې نیولو سره معاف کړي. د عرفې د ورځې روجه نیول، اوس انسان سوچو کې زما معززو دا د الله جل شانه احسان دی. یو روجی سرا د دو کالو گناہونا اللہ جل شانہ معاف کی. د دو کالو گناہونا انسان سوچو کی دے دو کالو کے بدے انسان سمر ارتکابات د گناہونو کری، سمر بے دا اللہ جل شانہ نافرمانے کری، سمر بے اللہ جل شانہ ناراض کری. لیکن دا عرفی دا اورز روجہ دا انہی والا یو روجے انہی والا دا عرفی دا اورز، نو اللہ جل شانہ والا دا تیرشوی کال گناہونا معاف کی او دا آئندہ کال دراتلو گناہونا والا اللہ جل شانہ معاف کی. دا اللہ رحم دے. نو پا دیو جبان زمان معززو را روان جمعہ دا نهم ذوالحجہ رازی، نو را روان جمعہ باندې دا عرفی ورځ ده. نو انشاءاللہ روجه ور سره ونیسو. دا عرفی د ورځې چې کومه د جمعې ورځ راځي نو روجه انشاءاللہ ونیسو. د یو کال تیر شوي ګناهونه الله معاف کی او د یو کال د راتلونکي کال ګناهونه الله تعالی ور سره معاف کی. علماء لیکلي دي د عرفې ته عرفه ولې وایي؟ عرفی تا عرفا ولی وی؟ نو یو وجہ دا دا چه ابراہیم علیہ السلام پا اتم ذوالحجہ بانی خوب ولیدلو. اتم ذوالحجہ بانی ابراہیم علیہ السلام خوب ولیدو. خوب ولیدو چه خوب کے ورطویلی کی گی چه دا خپل زوی اسماعیل علیہ السلام علال کا. نو سحر چه را پاسی دو نو زڑکی لگ ترددو چیرہ دا خوب سنگا دے. نو چکل دا نهمی ذوالحجې شپشولا، دا نهمی ذوالحجې نو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ دا خوب ولیدو. پا نهم ذوالحجہ باندې دوبارہ دا خوب ابراہیم علیہ السلام ولیدو چې دا خپل زوی علال کا. نو ځکه ورته عرفه وی، معرفت عرفه پہچان. د ابراهیم علیه السلام ته یقین راغی چې دا خوب لیدل دا د الله جل شانه حکم دی او دا خوب دا د الله د طرف نه دی.
نو ځکه دی نهمې ذوالحجې ته عرفه وایي چې ابراهیم علیه السلام په دې باندې پوه شو چې دا کم خوب زه وینمه چې د خپل زوی ته د خپل زوی باره کې راته د ذبح حکم کېږي نو دا د الله جل شانه د طرفه دی نو ځکه ورته عرفه وایي. او دویمه وجه علماو لیکلې ده کله چې نهمه ذوالحجه شوله نهمه ذوالحجه نو په نهمه ذوالحجه باندې جبرائیل علیه السلام راغی. ابراهیم علیه السلام ته تشریف راوړو او ابراهیم علیه السلام ته ټول احکامات د حج بیان کړو. په نهمه ذوالحجه باندې جبرائیل علیه السلام راغی. ابراهیم علیه السلام ته ټول ارکان او ټول احکامات د حج بیان کړل. نو ابراهیم علیه السلام په د حج په احکاماتو باندې چې پوه شو په تعلیم د جبرئیل علیه السلام باندې نو دا نهمه ذوالحجه وه نو ځکه ورته یوم عرفه وایي چې ابراهیم علیه السلام په تعلیم د احکاماتو د حج باندې پوه شوی و او تعلیم ورته ابراهیم علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام ورکړو نو ځکه ورته یوم عرفه وایي. او دریمه وجه علماو دا لیکلې ده دریمه وجه چې په نهمه ذوالحجه باندې یو لوی رکن ادا کیږي یو لوی رکن چې هغه وقوف عرفه دی. وقوف عرفه میدان عرفات ته حاجیان لاړ شي نو میدان عرفات ته چې حاجیان لاړ شي هلته وقوف عرفه وکړي نو ځکه یوم عرفه ورته وایي چې دې کې وقوف عرفات راځي. حاجیان د بیت الله نه لاړ شي میدان عرفات ته میدان عرفات نه بیا راځي مزدلفې ته او بیا مینا ته او بیا قرباني کوي بیا سر خوري. نو نهمه ذوالحجې ته یوم عرفه په دې وجه ویلې کېږي زما معززو چې په دې باندې نهمه ذوالحجه باندې وقوف عرفات دی. حاجیان عرفات ته لاړ شي هلته وقوف وکړي امام ورته خطبه وکړي. نبی علیه السلام دا خطبه کړې وه احکامات د حج یې بیان کړي حجة الوداع کې. نو زما قدرمندو حضراتو عرفه ته عرفه په دې وجه ویلې کېږي چې ابراهیم علیه السلام ته د خوب یقین راغلی او چې دا د الله د طرفه دی او دا نهمه ذوالحجه وه. او ابراهیم علیه السلام ته چې جبرائیل علیه السلام تعلیم د حج ورکولو نو دا هم نهمه ذوالحجه وه. او وقوف عرفه هم کېږي نو په دې وجه ورته یوم عرفه وایي نو مبارکه ورځ ده. زما قدرمندو حضراتو دا یوم عرفه د عرفې ورځ په دې باندې انشاءالله خامخا روجو نیسو. اسیم دې ورځو کې روجه نیول بهتر دي. تلاوت د قرآن شریف نفل ذکر اذکار تهجد صله رحمی همدردی فقراو سره همدردی یتیمانانو سره همدردی د بیوسو د ناچارو خیال ساتل عباداتو کی کثرت کول دا مستحب طریقه ده. او زما قدرمندو حضراتو په دې لسو ورځو کې خصوصا دا نیک عمل کول پکار دی روجه ورکې نیول پکار دی. نو نهمه ذوالحجه باندې چې د عرفې ورځ راځي د جمعې ورځ ده را روانه جمعه دا نهمه ذوالحجه ده نو د عرفې ورځ ده نو انشاءالله روجو نیسو. نو نهمه ذوالحجه دا د عرفې ورځ ده. بعضې اوقاتو کې مثال کې سعودي عرب کې هغه دې ځای کې اتمه ذوالحجه راشي او سعودي عرب کې هلته د نهمه ذوالحجه هغه ځای کې د عرفې ورځ او دلته د عرفې ورځ نه نو ډیرو حضراتو ته دا اشکال راځي
چیرې د عرفه ورځ خنن ده او علماء سبا له ورځ بیانې چې د عرفه ورځ سبا له ده. ډیر کړه ته داسې کې دی شي مثال د عرفات میدان ته چې دیزي حاجیانو نو سعودي عرب کې حالت نه هم ذل حج وی پاکستان کې راته ذل حج وی نو ډیرو حضرات ته دا اشکال راځي چیرې د عرفه ورځ نن ده او علما سبانه ورځ یادای نو زما قدرمندو حضراتو دې مسله باندې ځان کوي پکار بعض ټیم کې خو مثال کې سپوږمۍ په پاکستان کې او په سعودي عرب کې په یو تاریخ لیدل شي د 2 غنټو فرق سره مونږ نه 2 غنټې هغه روسو دي مونږ ته 2 غنټې مخکیو نو بعض اوقات کې خو سعودي عرب کې او پاکستان کې په یو تاریخ باندې سپوږمۍ ولیدل شي د لوی اختر د ذل حجې مسله ارته بیانو نو هغه ځکه نو هم نه هم ذل حج وی پاکستان کې هم نه هم ذل حج وی ولیکن بعض اوقات کې حالت سپوږمۍ ولیدل شي او پاکستان کې سپوږمۍ لیدل شوی نه وي سپوږمۍ لیدل شوی نه وي چې بعض اوقات کې هغه ځکه سپوږمۍ ولیدل شي نو دلته سپوږمۍ ولیدل شي نو عرفه ورځ یو شان راشي څنګه کار کولو ټیک نه کار نه مثال سپوږمۍ په یو ورځ باندې ولیدل شي بټن دیو یار زه خیر دی پروا نشته زه خیر دی نو سپوږمۍ هلته مو لیدلی شي او دلته مو لیدلی شي په یو تاریخ باندې نو د ذل حجې نهم تاریخ مثال سعودي عرب کې نهم تاریخي پاکستان کې نهم تاریخي نو د عرفه ورځ یو شان راشي او بعض اوقات کې مثال هلته سپوږمۍ ولیدلی شي او پاکستان کې نه لیدلی شوی نو صحیح خبره ده چې یو ورځ بعد په پاکستان کې د عرفه حکم لګیږي نو زما قدرمندو دا مسله احادیث مبارکو کې بیان دا او ذکر دا چې مثال د یو ملک نه د بل ملک فاصله تقریبا 480 میل فاصله کې وي 480 میل فاصله کې یو وطن د بل وطن نه تقریبا 480 میل فاصله کې نو دا غي د پاره خپل طلوع دی او د دې ملک د پاره خپل طلوع نو ته سوچو کو سعودي عرب کې د پاکستان نه څومره لري نو 480 میل فاصله کې د هر ملک خپل طلوع وي یعنی د سپوږمۍ را خطل په خپل ملک معتبري نو موږ به د پاکستان کې د پاکستان سره هم د کشان عرفه مناو دي سره بروجم نسو اختر مور سره کو زم نظام دلته دي نو زما قدرمندو حضراتو د عرفه ورځ به ان شاء الله آینده جمعه باندې راځي او د خالی په ورځ باندې بیا اختر دی نو د عرفه د ورځ ان شاء الله روزو نسو